طالبانو د هرات په تورغونډۍ بندر کې د الوتکو د تیلو پر وارداتو بندیز لګولی. د ځینو ولایاتو په عام المنفعه تاسیساتو او ګڼمېشتو سیمو د حکومتي او امریکایي الوتکو لړندو بمبارۍ وروسته طالبانو د هرات ولایت په بندر کې د الوتکو د تیلو پر وارداتو بندیز لګولی دی. په ټولنیزو رسنیو خپور شوي سند کې لیدل کېږي چې د هرات ولایت په تورغونډۍ نومي بندر کې د طالبانو کمیسار قاری سلطان احمد سلیم د ترکمنستان چارواکو څخه غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې افغانستان ته د الوتکو د تیلو یا TC1 صادرات ودروي. طالبانو که څه هم تر اوسه په رسمي توګه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو یو شمېر معتبرو سرچینو کابل ټکي کام ته ومنله چې دغه ګام د حکومت او امریکا د لړندو بمباریو او د ملکي تلفاتو د بندېدو لپاره پورته کړی دی. طالبان وروسته تر هغه دا ګام پورته کوي چې په دې وروستیو کې حکومتي الوتکو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو، ولسي وګړو، پوهنتونونو، مدارسو او مساجدو وړاندې بمبارۍ کړي او د ګڼو عام المنفعه تاسیساتو نړولو ترڅنګ لسګونه ملکي وګړي هم شهیدان کړي دي.